طالبانو روح المانی دلته وایي وفي الآیات په دغه آیات کې اثبات د استدلال بالحجج العقلیه، سړی باید په حجج عقلیه هم استدلال وکړي، والتنبیه على شرف علم الکلام، او په دې باندې چې علم کلام هم ډېر ښه علم ده. سړی هلته علم کلام چی کوي، دې آیات کې علم کلام کم ځای کې ده. دی وایي وفضل اهله وربما اشار الى شرف علم الهیئت. لږ علم کلام بیخي پکې ستا ده نه، دی علم کلام ته اشاره کوي، علم هیئت دغه موږ غرق کړي هم دغه یو که نه، چې د موږ علما هغه علوم چې انسانیت ورته ضرورت لري، دی وایي چې هغه ته لږ اشاره کړی، علم کلام ته کلکه اشاره کړې، کمه دی چې علم کلام ته وي. فی خلق السماوات والارض واختلاف توحید ته د یوه مسله که ښیي چې توحید ته اشاره کړې ده، خو هغه ښه خبر ده طالبانو، نورې دومره هغه خو داسې بیري توحید ته پکې اشاره ده، نو علم کلام ته وایي دا ښه فضیلت و فضل اهله، او علم شرف علم کلام ته لږ غوندې اشاره ده، علم هیئت ته لږ اشاره پکې کړې ده. همدغسې علما چې کله کله طالبانو دغسې علومو ته ډېر توجه نه ده کړې، مسلمان اسلامي امت شاته تللی ده. روح المانی وایي تر ټولو نه ډېر ښه فایده چې په خدای باندې اخیستلې ده بوتانو باندې، هغه باهله قبیله والا، د معبودانو باندې هر چا پیدا اخیستلې ده که نه، خو ټولو نه وي ښه پیدا چا چې ترې اخیستلې ده هغه د باهله قبیله ده. باهله یوه قبیله والا بوتان یې جوړ کړي ول طالبانو، له حیس نه یې جوړ کړي ول، بیا چې وږي ول طالبانو خوړلي ول که نه، دا ښه حیس یو قسم خوراکي شیان دي، عرب کوي څو شیان 3 شی سره یو ځای کوي، نو یې بوت ترې جوړ کړي، عبادت یې کوي، وږي یې خوړلي، دا یې خوړلي. اذ تبرأ الذین، بیا ورځ طالبانو د سمونات د بوت هغه درته وایم، د سمونات بوت څه ده چې محمود غزنوي ړنګ کړی ده، څومره قمقل خلک دي طالبانو چې دوی دا بوت عبادت اول نه شروع کړی، څنګه یې شروع کړی، تحقیق مال الهند کې ابو ریحان بیروني د دې قصه کړې ده، بیا ورځ طالبانو درته قصه انشاءالله بیانوم. اذ تبرأ الذین اتبعوا، یادک اغه وقت تبرأ چې بیزار بسی، الذین اغه کسان اتبعوا چې دوی مطبوعان ګرځول سوي دي، من الذین لغچانه به بیزار سی اتبعوا. دا عابدان څه دي طالبانو؟ د بوتانو عابدان، بوتان معبودان، په ورځ د قیامت به دا معبودان څه وایي، وی ورک سی تاسې موږ څه کوو، موږ تاسې نه بیزاره یو. ورأوا العذاب، دوی به ویني عذاب، وتقطعت بهم الاسباب، قطع بسی په دوی لارې، وقال الذین اتبعوا، د عابدان به بیا وایي، لو ان لنا کره، کشکې مونږ لره بیرته ګرځېدل وی دنیا ته، فنتبرأ منهم، مونږ به م له خپلو معبودانو نه بیزاره سیو، لکه معبودان چې له مونږ نه بیزاره سول. کذلک یریهم الله اعمالهم، همداسې ورښیي الله دوی ته د دوی اعمال، حسرات علیهم، دا به افسوس وي په دوی. هلته دوی افسوس کوي که نه چې معبودان تیر بي، کاشکې خدا خو افسوس ته که نه، دوی ټول اعمال به چې کاشکې مو دا داسې نه وی کړي، کاشکې مو نه وی کړي. وما هم بخارجین من النار، وما هم ندی دوی وتونکي له اور نه. یا ایها الناس، ای خلکو، کلوا خورئ مما فی الارض حلالا طیب، حلال طیب، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ولا تتبعوا تابعداري مکوئ د لارو د شیطان، انه لکم عدو مبین، شیطان تیرا تاسې لپاره دښمن ده، مبین ښکاره.